د یو وخت خبره ده چې یو باچا د شمشو په نامه یو زوی درلود. شمشو په لیک لوست نه پوهېده. هغه هیڅ تعلیم نه و کړی. شمشو به ډېر زیات غږېده. که به چا غوږ ورته نیولی و او که نه، خدای به ورته غږېده. بیا باچا له ځان سره یو فیصله وکړه چې په شمشو باندې به تعلیم کوي. یو خوا به په لیک لوست پوه شي، بل خوا به یې خبرې کمې شي. بابا جان، زما مور ولې مړه شوه او زه یې ولې یوازې پرېښودم؟ هغې نور بچي ولې نه راوړل؟ نور بچي به یې هم راولېول. زما به سات وسله تېل و. شمشو، دا د خدای کړه و، په دې کې څوک هیڅ نشي کولی. خو خیر ته دا خبرې پرېږده. ما ځان سره یو فیصله کړې ده چې تا باندې به تعلیم کوم. ستا څنګه خوښه ده؟ اوهو ابا جان، ته خو هم بالکل لیونی شوې. تر اوسه دې راباندې تعلیم نه کوو. اوس چې زه دا دومره لوی شوم، ته راباندې تعلیم کوې. زه خو به شرمېږم نه چې په وړو ماشومانو کې ناست یم او تعلیم به کوم. دا ډېر د شرم خبره ده. ابا جان، دا فیصله پرېږده. دا غلطه فیصله ده. زه تعلیم نه کوم. شمشو، تعلیم ډېر ښه شی دی. دنیا ټوله په مخ روانه ده او ټوله تعلیم کوي. په کار ته چې ته هم تعلیم وکړې. یو خوا به په لیک لوست پوه شي او بل به دې دا خبرې لږې کمې شي. ډېرې زیاتې خبرې کوي. بیا باچا سلامت په لیرې یو ښار کې شمشو له یو استاز وګوري او شمشو ورواستوي د تعلیم لپاره. ښوونکی صاحب، ته اوس ماته څه لا ښیې؟ الف ب لا ښیې او که انګلیزي لا ښیې؟ ته راشه دا ټول پرېږدو او خپلې ګپې سره وکړو. دا ډېر وخت کېږي چې ګپې مې نه دي کړې. ته راشه ښوونکی صاحب چې ښې مضبوطې ډېرې ګپې سره وکړو. شمشو، ما ته ستا پلار یعنې باچا سلامت تنخوا راکړې ده چې زه تا ته درس در زده کړم. ما ته یې تنخوا د دې لپاره نه ده راکړې چې زه تا سره ګپې وکړم. کښېنه او درس زده کړه، ګپې پرېږده. ښوونکی صاحب، زه تا سره لوز کوم چې زما پلار به د هېڅ نه هم نه خبرېږي. زه هېڅ حال هم نه ورته وایم. ته راسه خپلې ګپې سره وکړو. هغه نه خبرېږي. ډېر وخت کېږي چې مې ګپې نه دي کړي. ته راسه ګپې سره وکړو. ښوونکی صاحب، زه درته وایم کښېنه که نه. په خبره نه پوهېږې. انسان یې که څه بلایې. کښېنه درس زده کړه. زر څه شابه. ښوونکی صاحب، زه تا سره لوز کوم. زه به ټوله ورځ درس وایم، خو ما ته به لیک چیټې راکوې چې زه لږ لږ ګپې کوم. زما بې ګپو ګزاره نه کېږي. ګوره شمشو زویه، ته دا وخت داسې یې لکه زما زوی چې یې. زه تا ته د انسانیت یو خبره کوم چې ډېر ګایېدل په دماغو باندې بد اثر اچوي. که نه نو لیونی به شې. ډېر مه غږېږه. ښه ښوونکی صاحب، ډېر ګایېدل په دماغو بد اثر اچوي. ما ځکه ویل چې دا خلک ولې دومره ډېر نه غږېږي او زه ډېر غږېږم. زه تا سره لوز کوم چې له ضرورت نه بغیر به زه نه ګایېږم. تا سره زما دا لوز دی، پوخ لوز دی. نو له دې وروسته بیا شمشو خبرې ډېرې زیاتې کمې کوي. له ضرورت بغیر یې هیڅ خبرې نه کولې. که به څوک ورته ګایېدو هم ده هیڅ خبرې نه کولې. یوازې د ضرورت خبره به یې کوه او بس. بیا چې کله شمشو خپل تعلیم مکمل کړ، باچا سلامت په دربار کې ناست و. وزیر یې هم تر څنګ ناست و او دی هم ولاړو د باچا سلامت تر څنګ کېناسته. او څنګه چل دی؟ تعلیم دې مکمل کړ او که نه؟ درس دې زده کېدو او که نه؟ ښوونکي خو ډېر نه په عذابولې. ګپې دې کولې او که دې درس وایو ووایه. پلار جانه، تعلیم مې ټول مکمل کړ. درس مې ډېر ښه زده کېده او اوس راغلم ستا تر څنګ ناست یم. شمشو چې کله خپل پلار یعنی باچا سلامت ته د ضرورت د خبرې ځواب ورکړ، نور یې هیڅ خبرې نه کولې. که به باچا هر څه ورته وویل د خبرې نه کولې. هغه ځکه چې ښوونکي درته ښوولي وو چې له ضرورته زیاته خبرې کول اصحابو ته نقصان رسوي. وزیره، شمشو ما ته خبرې نه کوي. زما خیال ما نه خفه شوې. ته ورته ووایه چې ما سره خبرې وکړي. دا ولې خبرې نه کوي؟ څه پېښ شوي؟ ناروغ خو به نه وي؟ شمشو، ته ولې خبرې نه کوې؟ دا دې پلار دی. خپل پلار ته خبرې وکړه. ته پلار دې دی، څه دښمن خو دې نه دی چې خبرې نه کوې. هله خبرې وکړه. وزیره، شمشو زما خیال ګونګی شوی چې خبرې نه کوي. ته لاړ شه یو ښه طبیب وګوره او رایې وله چې ویې ګوري چې به شمشو څه شوي. باچا سلامت، شمشو ګونګی نه دی. که ګونګی وی نو لومړۍ پوښتنې ځواب یې نه درته درکاوه. تا چې کله لومړۍ پوښتنه ترې وکړه نو ځواب یې درته درکړو. دا شمشو ګونګی نه دی. زما خیال کوم بل چل پېښ شوی. وزیره، ته وا څه چل به پېښ شوی وي؟ ما له خو یې هېڅ طریقه نه راځي. ته ووایه څه چل پې وکړم؟ راته ووایه. هله وزیره، شابه. باچا سلامت، ما له په ذهن کې یو څه راغله. داسې چل دی چې زه به شمشو بوزدم ځان سره ځنګل خواته. هلته به ښکار هم وکړو
هلته موسم ډیر برابر دی، کیدای شي چې د شمشو طبیعت برابر شي او خبرې شروع کړي، ښکار به هم وکړو. څنګه دې خوښه ده باچا سلامت؟ وزیره څنګه چې ستا خوښه وي هماغسې وکړه، کار چېرته یې بوزدی، خو چې شمشو خبرې شروع کړي پام دې وي چې په ځنګل کې درنه ځناور ونه خوري، پام کوه. بیا نو وزیر او سپاهي شمشو روان کی د ځنګل خواته یې بوزي چې ښکار هم وکړي او شمشو هم خبرې شروع کړي. په ځنګل کې چې کله وګرځېږي را وګرځېږي، شاوخوا وګوري، خو هیڅ په نظر ورنشي چې ښکار یې وکړي. شمشو نن خو په دې ځنګل کې هیڅ هم په لاس را نغلو چې ښکار یې وکړو. زما خیال زما بخت کمزوري شوی چې هیڅ هم نشته، که ستا بخت کار نه کوي چې هیڅ هم په لاس نه راځي چې ویې ولو او ښکار یې وکړو. وزیره ته خو هم زما په خیال بالکل لیونی شوی. شمشو کله خبرې کوي چې ته ورته غږېږې، بوته هم څوک خبرې کوي. ته چپ شه سپاهي، ته په منځ کې مه رادرومه، زه شمشو ته غږېږم چې خبرې شروع کړي، ته ولې په منځ کې رادرومې؟ چپ شه که نه. ښه وزیره زه به چوپ شم، خو شمشو ولاکه خبرې وکړي. زما خیال بالکل پاگل شوی شمشو. شمشو نن خو مو ښکار پیدا نه کړو، اوس څنګه چل کوو؟ ته ووایه کور ته ځو او که نور ښکار پسې هم ګرځېږو. او روغتیا ما نه خو هیر وو شمشو، ته خو هیڅ خبرې نه کوې، درځئ چې ځو کور خواته. شابه. دوی ښکار پیدا نه کړه نو دوی بیا درې واړه روان شول د کور پر خوا چې کور ته ولاړ شي. دوی چې کله د کور په خوا روان ول نو د وزیر په سترګو یو مچخورما کې وتله چې د هغوی ښکار خلک نه کوي، هغه ځکه چې غوښه یې حرامه ده. وزیره نن خو دې هیڅ ښکار ونه کړ، ته راشه دا مچخورما ووله چې خلک دا ونه وایي چې وزیر بې ښکاره راغلو، پرېږده چې غوښه یې حرامه ده او کالاله ده. بیا نو وزیر تمانچه ورته ونیسي او مچخورما وولي. دلته نو شمشو هم خپله د ضرورت خبره وکړي. وزیره دا دې ښه کال ونه کړ، خلک مچخورما نه ولي، هغه ځکه چې غوښه یې حرامه ده. تا بغیر د ضرورت نه مچخورما وویسته. بغیر د ضرورت نه یو کال کول دل سخت نقصانونه لري او په ولس د ماشل به الله پاک هغه ته ډېره زیاته سزا ورکوي. وزیره دا دې ښه کال ونه کړ، دا کال مه کوه. شمشو پرېږده چې مچخورما مې وویشته، خو چې تا خبرې شروع کړي، درځئ چې باچا سلامت ته خوشخبري واورو چې شمشو خبرې شروع کړي. شمشو تا ولې خبرې نه کوې؟ پلار ته دې ولې خبرې نه کوې او ما ته دې هم خبرې نه کوې؟ ته دا راته ووایې چې دا څنګه چل وو؟ صفا صفا حل راکړه. هله شابه. وزیره هسې پالتو دماغ مه خوره. شمشو بیا چوپ شو، خبرې نه کوي، پرېږده یې، درځئ چې ځو کور ته. شمشو ولې بیا چوپ شوې؟ خبرې وکړه، ولې خبرې نه کوې؟ دا څنګه چل دی؟ هله شابه. شمشو وغږېږه. شابه. یاله وزیره تاسو خبرو ته کښېنئ او زه درنه لالم. یو خوا ناجایزه ښکالونه کوئ، بل خوا ما ته وایاست چې خبرې وکړئ. زه څنګه خبرې وکړم؟ زه د ضرورت بغیر هیڅ خبره هم نه کوم. لالم. یاره سپاهي اوس به باچا سلامت ته څه ځواب ورکوو؟ شمشو خو په خبرو شروع نه کړو، دا څنګه چل دی؟ سپاهي راته ووایه څه چل راته وښایه. یاره وزیره هسې پالتو دماغ مه خوره. زما خیال چې شمشو ته ښوونکي ښوولي دي چې له ضرورته بغیر هیڅ خبرې مه کوه، هغه ځکه چې شمشو پخوا ډېرې زیاتې خبرې کوي، نو ښوونکي هم دا ورته ښوولي دي، ځکه یې اوس په تلو تلو کې دا وویل چې زه له ضرورته بغیر هیڅ خبره نه کوم. زه پرې پوه شوم. وزیره ته خو هم بالکل بې دماغه یې، تا هیڅ خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ګرانو دوستانو له کیسې څخه مو غرض دا و چې له ضرورته بغیر باید هیڅ کار ونه کړو، هغه که خبرې وي که کوم بل کار. محترمو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، هغه ځکه چې موږ هره ورځ کوشش کوو چې تاسو ته دا رقم خوږې کیسې او ښکلې ویډیو راوړو. باید تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. منندوی به مو یم.